فهم او ادراک خالق دی د سرسر نه یې سبا جوړه کړې ده او د ظلمت نه یې ضیا جوړه کړې ده. د هغه ذات ډېره زیاته مننه کومه چې په داسې چاپېرچل کې چې کله معاش ښه نه وي، کله روزګار نه وي، کله د ژوند نورې ډېرې لویې ستونزې، او موږ ته بیا هم دا موقع میلاو شوه چې نن موږ دلته بلها ځوانان، مشران، د منځني عمر ملګري، پیغلې، خویندې، تر دې چې ماشومان راغونډ شوي وو او د ژوند ښکلا منځو. د هر یو راغلي وګړي د زړه د تله مننه کومه. تاسو د خیر په تله کې خپله ګېډه اچوئ، تاسو د ژوند د ښکلا په لور باندې په سفر کې موږ سره ملګرتیا کوئ. ستاسو د ټولو د راتګ ډېره زیاته مننه کومه. د رحمان کلام په دا سبب شیرین دی چې هر کلام کلام دی د اخلاص. نن به دلته موږ د اخلاص، د مینې، د محبت، د پښتونولۍ او د ورورولۍ جذبې مخ په وړاندې بوځو. مخکې له دې نه چې زه دا انعام اوس کومه چې دا غونډه په څه اړه موږ راجوړه کړې ده، موږ څه کوو، غواړم چې زه په دریځ باندې خپل مشران راوغواړم، بیا به د الله لوی نامې ته ځو او دغسې به دغه نننۍ غونډه په ښه ډول باندې پای ته رسوو. زموږ د نننۍ غونډې صدارت به د پښتون وطن یو ډېر ستر نوم چې که موږ د هغو د نوم ذکر کوو، بیا د پښتو د ادب ذکر کوو، نو یقینا چې دا نوم که وګورئ دي زموږ په دې سټیج دا ودرېده د دغه ټولو ځوانانو چې دلته دي او دلته نشته، د هغو علمي، فرهنګي، ذهني تربیت دا د دغه شخصیت سره نیغ په نیغه یا انډایرکټ تړلی دی. ډېر محترم ډاکټر عباسي یوسفزی صاحب به صدارت کوي. ستاسو په ډېر احترام کې هغو ته بلنه ورکوم چې راشي او صدارت پروګرام سمبالوي. زمونږ چونکې زه فکر کوم مشر مېلمه لا نه دی راغلی، هغو به څو شېبو کې راشي. ډاکټر یار محمد مغموم خټک صاحب یو ډېر پېژندلی لیکونکی دی، یو ډېر ښه نقاد دی، یو ډېر ښه فکر لرونکی چې هغو راغلو، هغو به مونږ سره کښېني. د دې تر څنګه زمونږ د دغه نننۍ ورځې ډېر محترم، موږ ته په ادبي لهجه کې د مینې نه د واده زلمی ویو، ډېر محترم حمیدالله حفیظ صاحب ته بلنه ورکوم ستاسو په ډېر احترام کې چې هغوی راشي او د قاسم صاحب تر څنګ کېږي. ښاغلی حمیدالله حفیظ صاحب. د دې تر څنګه زمونږ د یو داسې لښکر سرخیله چې زه چې دا نوم کله واورم لکه سړی چې د درنه نړۍ واخلي تسلي پرې وشي، خویندې ادبي لښکر، د هغې بنسټګره، د هغې سرخیله، د هغې پاینیر، د هغې شروع کوونکې ډېره محترمه کلثوم زیب ته بلنه ورکوم تاسو په ډېر احترام کې چې هغه راشي او موږ سره په دریځ باندې خپله څوکۍ سنبال کړي. د دې تر څنګه زما خیال دی پروفیسر اسیر منګل صاحب نه دی راغلی، که هغو راغلو نو هغو به هم زموږ د سټیج ښکلا وي. بیا زموږ ډېر محترم پیر امیرالدین شاه صاحب، ستاسو په ډېر احترام کې هغو ته بلنه ورکوم چې پیر صاحب هم راشي او موږ سره په سټیج باندې د دې د ښکلا او ښایستونو سلسله نوره سیوا کړي. او که زموږ د حال حمزه ادبي لښکر په نمایندګۍ باندې ډېر محترم خیالمند افریدی صاحب راغلی وي، نو هغو ته په ډېر احترام باندې بلنه ده چې خیالمند افریدی صاحب دې هم راشي او د مشرانو تر څنګ دې کښېني. ستاسو لاسونه په ډېره راغله. خیالمند افریدی صاحب خیال به کوئ ښه او که نه دا چې په ویښتو کې زما سپین لګي دا مې په پښتو باندې ځواني راځي. چونکې نن زمونږ دغه غونډه د پاړه چینار د سیمې د زیږېدلي یو داسې فکر چې د هغو تربیت د سردار حبیب الله خان منګل په غیږ کې شوی دی. دغه شخصیت زه خبره کوم د حمیدالله حفیظ صاحب چې هغه د پښتون وطن د لوړو جوړو، د دې د کرسټ اینډ ټرف، د دې د نشیب و فراز، د دې د غم خادۍ، د دې د سیلۍ ګلۍ باران، د دې هر څه نیغ په نیغه شاهد دی. دا که د روس یلغرو په افغانستان باندې او که بیا تر امریکې دا سلسله را رسېدلې ده، د پښتون وطن هر پر هر ګوټپیر زمونږه د تیرا ښایستونه، زمونږه د پاړه چینار دنګ چینارونه،
او بیا د پښتون وطن دغه ټول ښایستونه دیو په خپل قلم کې راغونډ کړي دي او نن د هغو د دوو کتابونو مخکتنه ده. اشنا ما هم در سره بوزه اباسین په وینو سور دی، د هغې د لانچنګ سرمني په دغه دستوره کې موږ راغونډ شوي وو. د دې نه پس به وړه غوندې مشاعره کوو. مشاعره باز شاعران دي را سره. تاسو ټولو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم. دغه ښایسته غونډه چې زمونږ یو علمي فکري شخصیت په دې به هم خبره کومه چې هغه په خپله د پولیټیکل ساینس یا د سیاسیاتو زده کړه کوونکی دی او د هغو 4 بچي او 4 واړه پی ایچ ډي ډاکټرز دي. دا یوه ډېره لویه خبره ده. په دغه به هم خبره کوو چې د لاسونو ډېره پکا ورته پکار ده. د پاړه چینار نه راغلی دا مشر چې دی د دې جنګونو نه د تېر عمر حساب اخلمه. ما سره کور کې یو ټوپک دی پرې رباب اخلمه. د پاړه چینار د جنګ د بارود د سوراړه نه راغلی په پېښور کې د هغې ښکلی بدل هغه 4 پی ایچ ډي سکالران دي. نو نور څه دی د دې وطن سره کولی شي؟ زه یو ځل بیا د حمیدالله حفیظ صاحب د دغه سترې مبارزې چې یو طرف ته د قلم مبارزه کوي، بل طرف ته هغو په دغه ځپلې مات چاپېرچل کې معاش کې هغو خپل د بچو تعلیم هم کړی دی او بیا یو بچی په خپله باندې د هغه نه ډېر لوی خیر خپرېږي. نو ستاینه یې هم کومه او مننه یې هم کومه. په دغه نننۍ غونډه کې چې د کوربنو په حیث باندې زموږ مرسته چا کړې ده، مبین حساس زموږ ډېر خوږ ورور ده، هغو مننه کومه. اختر ننګیال صاحب مننه کومه او 4 هغه تنظیمونه چې د هغې په بنیاد باندې دا غونډه راجوړه شوې ده. اباسین یوسفزی فاونډیشن کوم چې لګیا دی زمونږ د ادب دپاره، زمونږ د کلچر دپاره کار کوي. بیا زمونږ اکادمي ادبیات پېښور څانګه د هغو ډېره زیاته مننه کومه. دا چې ولاړو دا ځای د هغو دی. خال خویندې ادبي لښکر د هغو ډېره زیاته مننه کومه او حمزه ادبي لښکر. دا 4 هغه تنظیمونه دي چې په دغه غونډه کې زمونږ مرسته کړې ده. خوشحاله او بریالي دې راته اوسي. سر شروع کېږي نو زه هم داسې ورته غوره شاعر یم. بس خو ورو ورو د شاعرۍ نه ماهرۍ ته ځم. حفیظ صاحب شعر دی چې ستا غېږې لراغلمه آباد شومه ساقي د واړه ګناهونو نه آزاد شومه ساقي چې ستا غېږې لراغلمه کابلا د انګور اوبو کې خوند د بارود کابلا د انګور اوبو کې خوند د بارود په امن پسې ړوند شومه برباد شومه ساقي د واړه ګناهونو نه. شعر دی جلبل صاحب چې ستا پکې غرضونو جهاد ما ساقي چې ستا پکې غرضونو جهاد ما ساقي چې ستا غرض پوره شو نو فساد شومه ساقي د واړه ګناهونو د کوزو کلي مالکې چې په تمبر بتیرا کې د کوزو کلي مالکې چې په تمبر بتیرا کې جوړ زه ورته پنی مشپا را
قربان ولم